یو ښایسته ښځه چې یو نوي کلي ته یې کډه یوړله، هلته یو استاد سره یې خپل زوی په ټیوشن کې داخل کړلو، خو بیا هغه استاد په دغه ښځه باندې نظر و چې دې ښځې سره په کومه طریقه باندې غلط کار وکړي، ځکه چې دا ښځه ډېره زیاته ښایسته وه او خاوند به یې نوکري کوله، یعنې په ښار ته به تلو سهار او بیا به ماښام ماسخوتن راتلو. یوه ورځ داسې کار وشو چې دغه استاد ته چې د خپل شاګرد د ماشوم به ورسره سبق ویلو، ده ورسره ناست و، د موقع نه یې پیدا اوچته کړه، زړه یې صبر ونه کړ، دې ماشوم ته یې وویل چې په خپله مور دې زما سلام وایه. د ماشوم چې کور ته راغی، مور ته یې وویل چې مورې زما استاد په تا باندې سلام وایي. دغه ښځه هم تعلیم یافته وه، هوښیاره وه، فکر یې وکړو چې دې استاد یې ماته نیت خراب دی، خو خیر دې هم ورته وویل چې خپل استاد ته زما سلام هم وایه. همدغسې چې کله د ماشوم د دې مور سلام هغه استاد ته ورسولو، نو هغه هم ډېر زیات خوشحاله شو، په ځان باندې ګوتې هم ووهلې، په ځان باندې لاس هم ووهلو او ډېر زیات خوشحاله شو. په سبا باندې بیا هم دغسې سلام ولېږلو، هغې هم ځواب راولېږلو. دا سلسله یوه هفته وچلېدله. اخر کې دې ښځې د خپل زوی ته وویل چې دغه خپل استاد ته دې ووایه چې زمونږ کور ته راشه، زما مور وایي چې ته به زما مېلمه یې. کله چې استاد دغه خبرې واورېدې، ډېر زیات خوشحاله شو، پاکې جامې هم واچولې، په ځان باندې عطر سپری هم ووهله او د ماشوم زوی چې کله چوټي شوله، نو دا هم ورسره را روان شو. کله چې دوی کور ته راورسېدل او دغه ښځه هم ورته په دروازه کې ولاړه وه، دوی کور ته لاړل، دواړه په کرسو باندې کېناستل. اول د استاد د ماشوم صفتونه شروع کړل، بیا د هغې نه پس یې د دې صفتونه چې ته هم ډېره زیاته ښکلې یې او ته ډېره زیاته حسینه یې، ښایسته یې. ده چې دا خبرې کولې په دغه دوران کې دې پرې چای هم وڅښله چې بهر خبرې شروع شولې. یکدم دې ښځې وویل چې زما خاوند راغی. سړی په دغه باندې ډېر زیات ګبراو شو، یعنې دغه استاد ډېر زیات ویارېدو، خو دې ښځې ورته وویل چې ته یارېږه مه، ته راځه، ته دغه واشنګ روم کې کښېنه، یعنې دلته دا کپړې دي، ته دې باندې شروع کړه، دا وینځه، او زما خاوند که پوښتنه کوله زه به ورته وایم چې د نږدې کور ګاونډی ښځه راغلې، هغه جامې وینځي، او داسې نیم ساعت یو ګنټه کې به زما خاوند لاړ شي، بیا به ما ورته خپله مستي وکړو. خو چې کله یې خاوند راغی او کېناستو، نو تقریبا 2 ګنټې دوی خپل منځ کې ګپ شپ لګولو. خاوند یې و چې د تلو نوم یې نه اخیستو، او دا غریب لګیا و په واشنګ روم کې جامې وینځلې، یعنې چې ټولې جامې وینځلې په پنډونو پنډونو جمع شوې وې. بیا یې خاوند ویل چې زه دې دوکان پورې ځم، واپس راځم. خاوند یې چې څنګه ووتو، نو دې وخت کې دغه استاد چې و د एकदम ټوپ کو په شیشه باندې په روشندان باندې ودنګل او وتښتېدو. نو خاوند یې چې واپس کله کور ته راغی، نو ښځې ته یې وویل چې سړی څه شو؟ هغه وویل چې هغه خو لاړ وتښتېدو. نو دواړه د خندا نه شنه شول، او چې ویې کتل نو ټولې جامې ورته وینځلې وې. بیا یو هفته پس د ښځې بیا د ماشوم ته وویل چې استاد ته دې ووایه چې مور مې وایي چې راشه چکر راولګوه. نو استاد یې چې کله دا خبر واورېدله، نو هغه ورته وویل چې ظالمانو، بیا ستاسو د کور جامې خیرې نه شوي دي او که څنګه؟ ورته ویل چې زه هېڅکله نشم